کندهار ښار کې د سرسبزۍ د ساتنې او پالنې چارې په منظم ډول روانې دي. مسؤلین وایي په دې ترڅ کې د ښار په بیلابیلو ناحیو کې د عمومي ګلدانونو، نهالانو او ګلانو د اوبو ورکولو او پالنې چارې هم په منظم ډول ترسره شوي دي. د کندهار ښار په بیلابیلو ناحیو کې د ښاري زرغونتیا او سمسورتیا د پراختیا په موخه د سرسبزۍ د ساتنې او پالنې چارې په منظم او دوامداره ډول روانې دي. د ښاروالۍ ویان سیف الله عاصم وایي په همدې لړ کې د کندهار ښاروالۍ د سرسبزۍ امریت کارکوونکو د ښار د لسمې ناحیې اړوند په احمد شاهي جاده کې د ګلدانونو د سمونې او د اوبو ورکولو چارې ترسره کړي. همدارنګه د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د ښار په بیلابیلو ناحیو کې د عمومي ګلدانونو، نهالانو او ګلانو د اوبو ورکولو او پالنې چارې هم په منظم ډول ترسره شوي دي ترڅو د ښار ښکلا، پاکوالی او ښاري چاپیریال خوندي، زرغون او منظم وساتل سي. د کندهار ښاروالۍ د سرسبزي امریت کارکوونکو د ښار د لسمې ناحیې اړوند په احمد شاهي جاده کې د ګلدانونو د سمون او د درختو او ګلانو د اوبو ورکولو چارې ترسره کړي دي. همدارنګه د تېرې یوې اونۍ په لړ کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د ګلدانونو، نهالانو او شنو ساحو د ساتنې او پالنې منظم فعالیتونه ترسره شوي دي څو د ښار ښکلا، پاکوالی او زرغون چاپیریال لا پیاوړي سي. ښاغلي عاصم پر ښاریانو غږ کوي چې تاسو هم د ښار د زرغونتیا او سمسورتیا په برخه کې له کندهار ښاروالۍ سره فعاله همکاري وکړي. د ښار له عامه شنو ساحو، ایښودل شوو نهالانو او ګلانو ساتنه وکړي ترڅو زموږ ګډ چاپیریال سالم، ښکلی او د ژوند کولو لپاره مناسب وساتل سي. کندهار ښاروالۍ له درنو ښاریانو غوښتنه کوي چې د ښار د زرغونتیا په برخه کې همکاري وکړي او د نهالانو او عامه شنو ساحو ساتنه وکړي ترڅو یو ښکلی، پاک او سالم چاپیریال رامنځته سي. د یادونې وړ ده چې د کندهار ښاروالۍ د ټولو برخو کارکوونکي او مسؤلین په دې هڅه کې دي چې هر یو په خپله برخه کې ښاریانو ته ګټور خدمات وړاندې کړي.